او درنه اسما خو کوملګرو نن موږ تاسو په دغه ویډیو کې د 15مې ورځې درس تکرارو. 15مې ورځې په درس کې پیراګراف وو. په پیراګراف کې یو څو شیانو لکه مثلا خپل خط لیکو ته نمبر ورکول یا علامې ورکول. مثلا که چیرې موږ غواړو چې زموږ د خط کومې لیکې چې دی هغه هرې لیکې ته جلا جلا علامه ورکول سي. هغه به تاسې اوله وارې د خپل خط انتخاب وي. مثلا دلته ما یو څو نومان لیکلي دي دا مې انتخاب کړو. بیا به دغه اپشن ته راځئ داسې راخلاص کړئ. دلته به یو څو علامې تاسو ښکاره سي. مثلا چې هره علامه مو خوښه وله هغه علامه تاسې ورکولی سئ. که چیرې تاسې غواړئ چې دغه ته نمبر ورکړئ بیا دغه دویم شی به راخلاص کړئ. مثلا دې ته تاسې نمبر هم ورکولی سئ. او د نمبر بیا دا فایده ده که چیرې دلته په مابینځ کې تاسې یو بل نوم ور اچوئ چې تاسې انټر کړئ هغه حساب چې د هغه به دی خپله سره برابروي. مثلا نور حساب نه سره خرابېږي. او پاته سو دا بل نور دا درې شیان چې دي دا د دې کار کوي مثلا چې چپه خواته خط را اړوئ یا راستې خواته اړوئ یا په مابینځ کې لیکئ. مابینځ د لیکن دپاره مثلا که موږ چیرې یو عنوان لیکو یا یو بل شی لیکو هغه به دا د مابینځ اپشن موږ باندې وو. که چیرې چپه او راسته ته لیکو نو بیا به دغه باندې وو. او نور دا خط چپه او راسته دلته هم اوړي دلته عارضي اوړي دلته ښه په سمه توګه باندې اوړي دلته بیا څه غلطي نه کې راځي. که چیرې موږ خط لیکو دلته اکثره وخت یو څه غلطي کې راسي چې خط شا او مخ ته راځي او دلته چې دا دلته بیا غلطي نه کې راځي. او دغسې دا بیا دغه اپشن دا کار کوي مثلا دغه خط ته چې دا د مابینځ کې د یوې لیکې او د بلې لیکې چې فاصله یې هغه فاصله دی زیاتوي او کموي. مثلا دلته زه به راسم یو وارې به دغه انتخاب کړم چې تاسې یې ښه ووینئ. دا مو انتخاب کړالم دغه اپشن ته. دلته تاسې وینئ چې زه څو ښکته راځمه د فاصله چې ده د خطانو په مابینځ کې دا فاصله زیاتېږي. مثلا تاسې وینئ چې له مخې فاصله کمه وه دا یې خپل هغه نارمل حالات دي دغه سوه دا نور سو. تاسې کتلی شئ چې فاصله یې وار زیاتېږي. او که چیرې تاسې غواړئ چې په خپل طبیعت باندې خپله ور واچوئ چې مثلا څومره فاصله یې دلته تاسې کتلی شئ چې 1.08 ده. مثلا زه دلته ور اچومه 3.2 ما ور واچول دغه اوکې به باندې ووایي. تاسې کتلی شئ چې د دوی فاصله مابینځ سره زیاته شوله. او دغه اپشنونه دا کار کوي مثلا که چیرې راستې خواته خط بیاست مثلا ټول خط چې کوم لیکلی هغه د راستې خواته ولاړ سي هغه به تاسې دغه اپشن باندې ووایي. که چیرې چپې خواته بیاست تاسې به دغه اپشن باندې ووایي. او پاتې سولو دغه نور دا رنګ چې د هغه بیا دا کار کوي مثلا که چیرې تاسې یو پوره لیک ته رنګ ورکوئ هغه به تاسې دغه اپشن باندې ووایي. دلته تاسې کتلی شئ چې پوره لیک ته رنګ ورکوي. او که چیرې په دې کې موږ داسې یو 2 توري انتخاب کړو یا یو 3 توري انتخاب کړو هم دې ته رنګ ورکول کېږي. هغه بیا یوازې هغو ته ورکول کېږي. که چیرې موږ نه کړو انتخاب دغسې د کرسر په هغه لیکه باندې پروت او موږ راسو دې ته دلته رنګ ورکړو نو دا ټولې لیکې ته رنګ ورکول کېږي. او پاتې سولو دغه اپشن بیا دا کار کوي مثلا که چیرې موږ یو څو توري سره برابروو. که مثلا دا رقم احمد نوم دغه په اول سر کې راسي الف یې په اول سر کې ده بسم الله دغه په دویم کې راسي شمس الله دغه دا رقم ترتیب ور برابروي. زه به راسم دغه بسم الله نوم به را کټ کړم دلته بیا لاندې پیسټ کړم چې بیرته دی خپله د ترتیب سره برابر کړي. مثلا شمس الله به هم راواړوم. مثلا دلته تاسې کتلی شئ چې معلومه کوي داسې سره تغییر کړو. تاسې به راځئ دغه نومونه چې مو انتخاب کړل بعد له هغه به دغه اپشن باندې ووایي داسې هم باندې ووهلئ. دلته یوه اوکې راځي دغه اوکې سیم هم باندې ووهله. تاسې کتلی شئ چې احمد اول سر ته ولاړئ بسم الله بیا دویم سي شمس الله سو او محمود سو دغه ترتیب یې خپله سره برابر کړئ. او دغسې ده بیا دا اپشن دا کار کوي مثلا که چیرې موږ دغه ته بارډر ورکوو اول یو څه ده پورته بارډر ورکول او دویم څه ده چپه طرف ته بارډر ورکول دا بل راسته طرف ته بارډر ورکول او دا بل اپشن څه ده دغه یو دا بیا بارډر ځینې ختمول یعنې بارډر دنې باندې. او دغه بل اپشن څه ده دا بیا دا کار کوي چې څلورو خواته دې بارډر وي. څنګه چې موږ یو هغه ته بارډر ورکوو له دغه اپشن نه ذریعه ورکولی شو. او دغه اپشن چې ده دا بیا دا کار کوي مثلا چې موږ څونه انټران ویلي دي څونه
سپیس مې ورکړی ده، مثلا څونه فاصلې مې ورکړې دي، هغه که چېرې موږ معلوموو نو په دغه آپشن باندې وو. نو زه راځم دغه آپشن باندې وم، تاسو کتلی شئ چې ما دلته فاصله ورکړې ده، دلته هم دغه انټران ویل دي. که زه چېرې دلته راسم بل داسې انټر ووهم، تاسو کتلی شئ دا نور هم څه زیاتېږي. او زه راځم دلته سپیس ورکوم، دا د ما فاصله ورکړه، دلته یې ټکي راواړول، دا د دغه د معلومېدل لپاره به دغه آپشن باندې وکړئ. بېرته ورکوئ، بېرته یې باندې کلیک کړئ، بېرته به دغه آپشن ورک شي.